د لوړو زده کړو وزارت رهبری د هیواد یو شمېر ولایتونو دیني عالمانو سره د دې وزارت او افغانستان اسلامي امارت د پرمختګ او تحصیلاتو د لاښوالي په موخه مشورتي ناسته ترسره کړه. دغه غونډه چې د قرآن کریم په مبارکو آیاتونو سره پیل شوه، د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د پرانیستي وینا پر مهال د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د دې راټولېدنې لوړو زده کړو وزارت په موخو او له نورو تعلیمي ادارو سره د دې وزارت پر توپیر رڼا واچوله. نوموړي زیاته کړه، د لوړو زده کړو وزارت 3 محورونه لري. لومړی محور تدریس دی چې په هغې کې د معارف او د نورو ټولو بنسټونو سره شریک دی، بې د علومو اکاډمۍ نه چې هلته تدریس نشته. دوهم محور تحقیق دی چې هغه د علومو اکاډمۍ سره په دې کې شریک دی، خو بیا په معارف او د مسلکي او تخنیکي ریاست کې دا نشته. او دریم محور هغه اکاډمیک خدمات دي. په یاد ناسته کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د علماو په دې راټولېدنه خوښي څرګنده کړه او له ګډونوالو یې غوښتل چې د هیواد د نوي نسل په سالمه روزنه د لوړو زده کړو وزارت او افغانستان اسلامي امارت د پرمختګ په برخو کې ورسره مشورې او نظرونه شریک کړي. د وویل زموږ ستاسې نننۍ ذمہواري همدا ده د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله څخه رانیولې، بیا د وزیرانو په کچه، بیا د والیانو په کچه، د رئیسانو په کچه، حتی تر افرادو پورې ټول په دې مکلف یو چې د الله جل جلاله د دین اقامه وکړو، د الله تعالی شریعت په مځکه کې نافذ کړو. پوهنتون د مربوطه شخص او د مدرسې د مربوطه شخص د مسجد سره چې تعلق لري، د دې په مابین کې یو بعد دی. دا حس په هغه شاګردانو کې هم شته، د علما کرامو کې هم شته. زموږ به د دې کوشش نتیجه داسې که الله رب العالمین پکې کامیاب وکړو چې دا بعد به د مابین ختم سي، مدرسه او پوهنتون دا به سره نږدې سي، چې نتیجه به بیا د افغانستان د مسلمانانو وحدت او اتفاق او یووالی. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین الحاج مولوي حافظ محمد حامد حسیب له راغلو علماو سره ژمنه وکړه چې ستاسې سالمې مشورې به عملي کیږي او ترې وغوښتل چې د تحصیلي بنسټونو د وروسته پاتې کېدو پر علتونو او تحصیلي بنسټونو د پیاوړتیا په موخه وخت په وخت د لوړو زده کړو وزارت سره خپلې مشورې شریکې کړي. د وویل تحصیلات عالی وزارت به همیشه په دې هڅه کوي چې د علماء کرامو څخه د تحصیلاتي علومو په لا مترقي توب کې او لا وړاندېوالي کې وخت په وخت همداسې مجلسونه دایر کې د دوی څخه مشورې واخلي او د دوی په مشورو باندې عمل وکړي او وړاندې ولاړ سو. همداشان د اجنډا سره سم په یاد غونډه کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو د علماو په استازولۍ شیخ فقیر الله فائق، شیخ القرآن والحدیث مولوي عبدالحمید حماسی، شیخ الحدیث مولوي محمد اسماعیل رحمانی، شیخ القرآن والحدیث مولوي محمد گل وحاج، مولوي قیام الدین، مولوي عبدالحلیم حنفی، مولوي سید نصر الله واعظی، شیخ الحدیث مولوي احسان الله، مولوي عبدالمالک او امام صاحب شیخ فیض الله ویناوي وکړي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له لوري د علماو راټولېدل او له دوی مشوره اخیستل یې نیک اقدام وبللو. دوی همداراز د اسلامي اصولو له مخې دیني او عصري زده کړې مهمې وبللې او د پوهنتون او مدرسې ترمنځ په واټن ختمولو او لوړو زده کړو وزارت سره د هر اړخیزې همکارۍ کولو ژمنه وکړه. د یادې غونډې په وروستیو کې له محترم علماو څخه د نظرونو ترلاسه کولو په موخه پوښتنپاڼې شریکې شوې او دا راټولېدنه د هیواد او تحصیلي نظام پیاوړتیا په موخه د خیر په دعا سره پای ته ورسېده.